ملګرو ملتونو امنیت شورا نوي حکومت ته د خلکو او نړیوالې ټولنې غوښتنو ته نرمښت وښیي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه ترسره کړه. په دې غونډه کې د افغانستان پر وضعیت او دلته د دایمي سولې او ثبات په اړه خبرې شوې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي دیبورا لاینز د افغانستان په اړه خپل وروستی راپور غونډې ته وړاندې کړی دی. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې د ژبې په اوږدو کې له میلیونونو وګړو سره بشردوستانه مرستې کړې دي. هغه وایي افغانان له ژمې ژوندي راووتل، خو اوس د نړیوالې ټولنې مسؤلیت دی چې د پایدار اقتصادي ودې لپاره له دوی سره مرستې وکړي او په راتلونکي کې داسې یو وضعیت مخه ونیسي. هغې ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان له اوسني حکومت سره تعامل او بحثونو ته ادامه ورکړي. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیا له نوي حکومت غوښتي چې د خلکو غوښتنو په مقابل کې نرمښت وښیي او د نړیوالې ټولنې غوښتنو او قوانینو ته درناوی وکړي، نو په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات راتګ ډاډمن شي.